خبر مسعود طالبان جنگي جنایت کړي نړیواله محکمه دی ورته رسیدګي وکړي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیوه کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو محرکلی کوم. په افغانستان کې د مقاومت جبهې مشر احمدي مسعود په خپل یو تازه خبره شوی ویډیو کې وینا کې د طالبانو جنگي او بشري جرمونو تورن کړي دي. د ښاغلي مسعود دا ویډیو د پنځشنبې د مارچ پر 24مه د وري پر 4مه هغه پر رسمي فیسبوک کې خبره شوې، خو معلومه نه ده چې چیرې او کوم هلته ثبت شوې ده. د نوي کال په مناسبت په دغه وینا کې د مقاومت جبهې مشر احمدي مسعود د خپل مقاومت ترڅنګ په ځینو نورو مسایلو هم غږېدلی دی. هغه د طالبان تورن کړي چې د عمومي بخښنې سره په افغانستان کې مخکني حکومت امنیتي عسکر نیسي او شکنجه کوي او وژني. د طالبان حکومت وایي چې دوی عمومي عفو اعلان کړي او مخکنی حکومت ټول کارکونکي په افغانستان کې ژوند کولی شي او دوی په وینا څوک ورته زیان رسولی حق نه لري. د طالبانو اگست په 15مه کابل ته داخل شوي څو ورځې وروسته یې د خپل حکومت اعلان کړی دی. احمدي مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهې په مخالفت یې درېدلی او په پنجشیر کې ورسواله مبارزه وپیل کړې ده. احمدي مسعود وایي چې جنګیالي په افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې فعال دي او تر خپلې وروستۍ سلګۍ پورې په افغانستان نجات لپاره مبارزه کوي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوي ویډیو. که ستاسو ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریکوئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.